السلام علیکم. کیم کیم کلاسونه نوسی دلته؟ فرست او سیکنډ. نو تاسو کتلی شئ دلته فرست او سیکنډ دوه کلاسونه نوستي. مسله دا ده چې د می سره دلته کمرې کمای دی. السلام علیکم. دا کیم کیم کلاسونه نوسی؟ تھرڈ او فورتھ دوه کلاسونه نوسی په یو کلاس کې. تاسو کتلی شئ چې په دا کلاس کې دوه کلاسونه نوسی. مسله دا ده چې می سره کیم دلته کلاسونه کمې دو هغه پورې تاسو مخامخ په دا ویډیو کې کتلی شئ. ولته می سره کمرې شته خو هغې نه دروازې کړکۍ شته او نه لوندې پیسې شته. السلام علیکم. کیم کیم کلاسونه نوسی دلته؟ فیفت او سیکسथ. تاسو کتلی شئ چې دلته فیفت او سیکسथ نوستي. تقریبا په یوه کرسي دوه کسونه هم نوستي. می سره دلته د پیزای هغه طریقه نشته. ځینې وړکي خو په ډیسک باندې نوستي. کلاسونه یې 8-9. تاسو کتلی شئ چې دا 8-9 کلاسونه دلته نوستي. نو کلاسونه کمې دو دی دلته په سټور روم چې کوم دی سکول په هغه کې کلاس ورته ترتیب ورکړی دی. می سره کمرې نشته. نو الحمدلله ډوګ ویلفر ارګنایزیشن میشته تدریکولا یالا سبق یایي او ټیچرونه یې ډېر ښه لارښوونه یایي ډېر هم پې پوهیږي. میش دې دی ډېره شکریه ادا کوي. السلام علیکم. الله دا وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحال وئ. دا تاسو کتلی شئ دا وړکي بغیر بې پیزي نه کیز نوستي. پیزي طریقه نشته. نو مهرباني ومي چې تاسو می سره امداد وکړئ د پیزي طریقه ورته جوړه کړئ. مننه، مهرباني.